السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د سی اس اس د کلاس 33مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو د سی اس اس یو بله پراپرټي چې بیک ګراوند اټیچمنټ نومیږي او بیک ګراوند ایمیج پورې تړلې ده پر دې باندې خبرې کوو. نو زه مخکې د کې چې موږ سره کوم ویلیوز راځي بیک ګراوند اټیچمنټ کې هغه موږ سره لومړی سکرول ده. سکرول کوم ورکو کوو دا د بای ډیفالت وین چې کله موږ عکس راولو او کله سفر سکرول کوو نو هغه عکس ورسره ښکته پورته ځي. او بل ویلیو موږ سره هغه فکس دی که چېرته موږ عکس ته فکس ولیکو نو هغه چې کوم ځای کې دی هماغلته به فکس پاتې شي او چې کله موږ صفحه ښکته پورته وړو هغه به ورسره مخکې وروسته یا هم ښکته پورته نه ځي. نو په دې کې موږ سره همدغه دوه ویلیوز دي او زو ایډیټر ته وګورو چې موږ څنګه کولی شو دا عملاً ترې کار واخلو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم او دلته مې یو فایل اخیستی د بیک ګراوند اټیچمنټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل په نوم باندې. دې کې موږ سره لومړنی د ایچ ټي ایم ایل بیسیک کوډ دی. ایچ ټي ایم ایل ډاټ ټیب دی چې دلته براوزر ته وایي چې دا کوم ډول ایچ ټي ایم ایل دی. موږ سره بیا د ایچ ټي ایم ایل ټیګ شروع دی، اخر کې موږ سره دا بیرته کلوز شوی دی. هیډ ټیګ دی موږ سره هیډ ټیګ دلته کلوز شوی. هیډ ټیګ کې دننه موږ ټایټل ټیګ اخیستی او ټایټل نه علاوه موږ سټایل ټیګ اخیستی تر څو خپل سی اس اس کوډ پکې وکړو. د هغه نه وروسته موږ سره باډي ټیګ دی او باډي ټیګ موږ سره دلته کلوز شوی دی. باډي ټیګ کې دننه موږ یو div اخیستی چې کلاس یې div 1 دی او دې کې موږ سره یو هیډینګ موجود دی یا هیډر موجود دی چې په بیک ګراوند اټیچمنټ نومیږي او بل پکې موږ سره یو لیکل دي. نو که چېرته زه راشم دا براوزر کې تاسو ته خلاص کړم تاسو ګوره دا به موږ سره دې رقم ته ښکاري. نو زه راځم یو عکس راوړم. نو د عکس راوړلو لپاره زه راځم ته وایم چې باډي کې موږ سره یو عکس پکار دی. نو زه ورته لیکم چې بیک ګراوند ایمیج بیک ګراوند ایمیج ورته لیکم او بیک ګراوند ایمیج لیکل نه وروسته زه راځم دلته یو آر ال ورله پاس کوم چې عکس موږ سره کوم ځای کې موجود دی. دا موږ تیر کلاس کې ویلي که چېرته تاسو هغه کلاس نه وي کتلی هغه وګوره تاسو به په دې پوه شئ چې موږ عکس څنګه راولو. نو جاپیک د ادرس پوره به دا عکس لیکو چې کله راشو ریلوډ نو تاسو ګوره موږ سره هغه عکس دلته راځي. اوس راځو غواړو چې دا عکس موږ سره ریپیټ نشي نو زه ورته لیکم چې بیک ګراوند او راځم ورته ریپیټ لیکم او دلته ورته نو ریپیټ لیکم. کله چې دا زه سیف کړم تاسو ګوره دا موږ سره نو ریپیټ شو. اوس پوزیشن هم ورله ورکوم. نو راځم بیک ګراوند او بیک ګراوند نه وروسته پوزیشن ورله ورکوو. دا ټول موږ تیر کلاس کې ویلي تیره ویډیو کې موږ په دې باندې خبرې کړې. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی بیا هم تاسو باندې تاکید کوم چې هغه ویډیو تاسې وګورئ. نو دا به موږ سره سنټر کې شي خو ټاپ کې سیف او چې کله اوس دا ریلوډ کړو تاسو به ګورئ چې زموږ سره دغه عکس بره سنټر کې دی. اوس مسله دا چې کله موږ دا صفحه سکرول کوو نو د عکس به ورسره سکرول کېږي. فی الحال خو ډیټا پکې کمه ده نه سکرول کېږي. نو زه راځم دا کوم پاراګراف چې موږ لیکلی دا کاپي کوم او ښه فریمانه دلته پیسټ کوم تر څو موږ سره ډیټا ښه فریمانه پیدا شي. سیف کول نو چې کله راشم دلته ریلوډ کړم نو تاسو ګوره چې اوس موږ سره سکرول بار پیدا شو. اوس ګوره کله چې زه راشم دا سکرول کړم نو تاسو ګوره چې عکس هم ورسره سکرول کېږي. دا زه نه غواړم. زه وایم چې عکس په خپل ځای وي نوره دا ډیټا دې ورسره سکرول شي. نو د هغه لپاره به موږ څه کوو موږ به راځو دلته او راتلو نه ورته لیکو چې بیک ګراوند اټیچمنټ اټیچمنټ نه وروسته سکرول خو ما تاسو ته وویل که چېرته تاسو سکرول ولیکئ او که ونه لیکئ سکرول کېږي نو زه راځم فکس لیکم. چې کله فکس ولیکو او زه دا ریلوډ کړم ریلوډ کول نو چې کله راشو سکرول کړو نو تاسو ګوره چې عکس په خپل ځای ولاړ دی خو د دې چې کوم هغه د دې صفحې چې کوم کنټنټس دي یا دې کې چې کوم لیکل دي هغه موږ سره سکرول کېږي خو عکس په خپل ځای ولاړ دی. دا موږ اکثره چې کله یو ویبسایټ جوړوو او هغه ته چې لاندې کوم موږ کلر ورکوو یا هغه لپاره کوم ډیزاین موږ جوړ کړی وو د عکس په شکل هغه موږ کولی شو په دې طریقې سره فکس کړو. کله چې هغه موږ فکس کړو د صفحې به نوره ډیټا به سکرول کېږي او هغه به په خپل ځای ولاړ وي او چې کوم ډیزاین موږ ورکړی هغه به اپلای کېږي. اوس که راشم دویمه ویلیو ورکړم مثال زه راځم سکرول سیف او راشم دلته ریلوډ نو تاسو ګوره چې هماغسې کار کوي لکه څنګه چې موږ سره سکرول کار کوي. یعنې دا موږ سره بای ډیفالټ دی که سکرول موږ ورکړو که ورنکړو زموږ هغه عکس به سکرول کېږي. نو دا موږ سره د بیک ګراوند اټیچمنټ هغه درس و. خدای دې وکړي چې پرې پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولی شئ ماله کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.